بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مدنی سورت نازل شوه د پس د سوره بقره نا او په نزول کې د اتیایم مرکزی مضمون او دعوت دی سورت دا الترغیب الى القتال فی سبیل الله ترغیب ورکی تیزی و مینا ورکی مسلمانانو تا دا اللہ پلارکی دا قتال لپارا او دا دغی جہاد دا پارا قواعد ذکر کئی او داود سورت را روانا دا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ترغیب دا کافر سر قتال او جہاد کوئی چی فتنہ پاتی نشی فتنہ سدے شرک د مشرکانو او فتنہ سدے زور د کافرو دا غی تسلط غلبہ و زور پاتی نشی دما قبل صورت سر ربط پدی اعتبار دے چکل مخ کی صورت کے اغا اصل دعوت توحید پادل عقلیو او نقلیو سر ثابت شوا بدی صورت کی وئی دعوت توحید چی پا سورہ انعام او اعراف کی پادلہ عقلیو نقلیو سر ثابت شوا دغی دعوت اشاعت دا پاروا قتال کوئی چی دفع دا شرکوشی او دارنگ نشر و اشاعت دا دعوت توحید شی او پدی کی صورت ابتدا کی یو پینځه صفات ذکر کړي د مؤمن مجاهد د پاره یو داوی وجلت قلوبهم داوی زړونو کې د الله او د الله کتاب عظمت وی يروي بل صفت ذکر کړي چې کتاب الله په لسته شي نزادتهم ایمانا ایمان کې زیادت راځي او دریم صفت ذکر کوي وعلى ربهم يتوکلون د مؤمن مسلمان توکل اعتماد بروسا دا په الله وي او سلورم صفت ذکر کوي اقامت الصلاه الذين يقيمون الصلاه آیات دریم کې وي او پنځم صفت ذکر کوي ومما رزقناهم ينفقون دا هغه قواعد دي چې دا د دشمن د مخامخ کېدو نه مخکې یو مومن مجاهد د جهاد نه مخکې په دې اوصاف به موصوف وي چې پاره کې ځنې صفات د عقیدې دي او ځنې صفات د عمل دي او بیا بعینه د جهاد په میدان کې الله رب العزت یو څو قواعد ذکر کړي کہ اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کافر تبشان گرزوئی کافر تاسو شابن گرزوئی دارنگی شلم آیات کی بل قانون ذکر کئی اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون دارنگ پایات یو کم درشم کے آیات سرویشتم کے بلا قاعدہ ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اور پسی پایات یو کم درشم کے بلا قاعدہ بعینہی دی جہاد په میدان کے ذکر کئی دا قواعد ذکر کئی اور تفصیلی بیان بید غزوہ بدر د جهاد طرف ته ترغیب داوا په غنو آیاتونو کې وی دي ادي کې مؤمنانو ته آداب ذکر کړي چې هغه آداب
داغی د وجنا په جهاد کی مسلمانانو ته یعنی فتح او غلبہ د الله د طرف نه حاصلې یو ادب داغه اطیع الله ورسوله ولا تنازعوا او داغه فائدہ ذکر کوي ان الله مع الصابرین دیم حکم کوي ایفاء العهود چا سره مسو وادي کړي نو پورا کوي او دریم ادب داده وی واعدوا لهم ما استطعتم سمرچ موسو طاقت نو کافرتا د جهاد تیارې کوي سلورم داوی کیو کافر تاسو سره صلح کوي وان جنحوا للسلم فجنح لها صلح کوي په صلح کې مسلمانانو خیر ده نو تاسو صلح وکړئ پینزم داوی جہاد چکے نے اعتماد او توکل بده په الله باندې او یوشپغم ادب صورت کې را روان نے تحریض علی القتال لے او دارنگی تزہید من الدنیا اللہ خل حبیب توئی چھے اے زما حبیبا دا صحابہ کرام جہاد تتیز کا یا ایوہ النبی آیات 75 کی وئی حرد المؤمنین علی القتال دا مومنان جہاد باندې تیز کا او بیا آیات یو کم او یایم اور حتی یسخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره دا مختلف آداب په دې صورت کې ذکر کړي چې دغه آدابو د اختیارولو د وجنا د الله مدد او نصرت راځي بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال تپوس کوي تانه حبیب دای په بارد مال غنیمت کې انفال د نفل جمع و نفل زیاتی شیتوي دی مال غنیمت تم انفال زکوي وې د مجاهد مقصد په جهاد کې د الله رضا وا د الله د دین بلندی دا دا انفال په کې سیوای غن تشیر غله مقصد نه نو مال غنیمت تا انفال پر اعتبار وئی چې د مجاهد او د مؤمن مقصد انفال او غنیمت نه دا خو پکې سیوای غنت شعر مقصد د الله رضا تپوس کوي تانه حبیب عن الانفال فوارد مال غنیمت کی د دې غنیمتونو مبارک در نه پښتنه کوي قل الانفال او فرمائے اے حبیب چھ مالونا دا غنیمت للہ والرسول دا اللہ دا پارد یو دا پارد رسول دا اللہ دی او دا بدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا قانون مطابق تقسیمیں وجد نزول لآیات مفسرین رکری وی غزوہ بدر کے صحابہ کرام ادری جماعتونو زنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا اللہ دا حبیب دے حفاظت دا پارا ولاړو زنی دا کافرو پس منډوالې رانیولې او غلولې قتلولې او درې مډل هغه چې دا غنیمت راټول کو ندی کې هر یو ډلې چې مونږ د مال غنیمت ډېر حقداري کم چې الله دا حبیب حفاظت دا پارا ولاړو وی چې مونږ حقدار یو چا چرا ټول کړه وي مون حقدار یو او چا چې کافر غلول او قتلول وي مون حقدار یو یا الله رولې غلو چې مال غنیمت د الله او د الله رسول له دې کې د ټول مجاهدین او د الله قانون مطابق برخه لقد لسم پاره ابتدا کې بیا راغی تفصیل و ذکر کړي فتقوا الله د الله نو یریږي هر یو معاملار یو فعل او قول کی دا اللہ نو یری گئی واصلحوا ذات بینکم او درست کئی احوال پخپل منس کی دا مسلمانانو کو منس کی کس خلافی دشمنی او طرفگنی وی دی اصلاح کئی واصلحوا ذات بینکم او درست کئی احوال پخپل منس کی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تابعداریو کوي د الله او د رسول الله
ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو مومنان. اگر آیات کی دسو خبرو حکم راغے یو وی اللہ نہ اویری گئی او دا تمام مشکلات و مصائب د دنیا او د آخرت حل پدې کړي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. یا وی خپل منس کی صلح وکړي ځکه کو امت خپل منس کی جنگي وی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ہر سب ختم شي که خپل منس کی جنگي بیا وی الله او رسول تابعداري وکړي ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مومنان. آیات کی گرد د مسلمانانو په منس کې د صلح کولو امر رہے دا خبرم ضروری دا په مسلمانانو بلکہ ځنې اوقاتو کې دا د روزو د مزنه ثواب ډېریږي چې کله مسلمانان په خپل منس کې یو بل وجنی او کتی صلح او نکي نو لوی نقصانات ته جوړيږي. نو صلح ډېر لوی اجر دی او دې کې ابن کثیر د صلح بارک یو روایت ذکر کړي چې ګور پرز د قیامت به الله د خچکل الله د بندگانو په منځ کې صلح وکړي. نو اے د الله بندگانو تاسو د صلح کوشش کوئ تاسو د صلح کوشش وای کوئ. آیات مبارکه کې لوی فضیلت د صلح بارکه ای ذکر کړي حدیث ذکر کړي. انس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس کو نو موږ ناسا پیو کو چې هغه تبسم کوي اور مخامخ غافونه مبارک اخکار شو. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته سشه دې چې حبیبتا سے تبسم او خندا کړي بی ابي انت امي مور فلار می دن قربان شاه. اللہ حبیب ورته ویو جو کسان زما د امتنا رب العالمین روان دی بو درول شي ما تاغی اخول شل معجزتن نیو وی اے زما روا دا دما سر ظلم کړي زما غا د ظلم تپوس دنو کا رب العالمین و ظالم ته وی ورکا دی مظلوم تا ددا غ ظلمونه چری کړي نو ورکا او یا رب لم يبقى من حسناتی شیء زما خو نیکی پاتې شي نه دې علاوه من نورم ظلمونه کړي وا خو یې اورې. نو رب العالمین به فرمای دا مظلوم رب العالمین ته وای خچ نیکی نشته مالا گناهونه دې ځان په سر بور پورته کی. رب فليحمل عني اوزاري زما گناهونه بس دې په سر پورته کی. قال صحابی ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبکاء. اللہ حبیب چدا خبروں کا نسترگ مبارک نے اوخ کی روان شوی وی ان ذالک لیوم عظیم یوم یحتاج الناس الى من یتحمل عنهم من اوزارهم. ودا سمر لوی رزدا چی گناہونا بوم یو ظالم د مظلوم پورته کوي. رب العالمین بده طالب ته وای چې هغه د خپل ظلم د انتقام مطالبه کوي. ارفع بصرک نظر د پورته کاو دی جنتونو ته ګوراب نظر پورته کی وای یا رب ارا مدائن من فضه وقصورا من ذهب. الله ما تخلول خارید سپینو زرخکاری او د سرو زرو محلات تی ملغلری پی چڑاو دی لی نبین هاغا لی صدیقن هاغا لی شہیدن هاغا. اللہ را دکم نبی دکم صدیق دی و دکم شہید دی. اللہ بورتوی هاغا لمن اعطا ثمنہو دارا آغا چاد پار دی چچا دی قیمت ورکڑے دے بھئی ہمارا بس حق دی دی قیمت وصلری وی باوتے مالک دی قیمت وی بس ہمارا باغ قیمت اسے وی دی رور ظالم نا دیکھ افکے نو بلدا جنت دل درکوم ریبو یا ربی فینی قد عفوت عنہ بس مادت معافی کرے. اللہ و عزت اغلا سنی ساو دوارا دی جنت تو وردن نشے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیاو فرمائل فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ تعالی
یصلح بین المؤمنین یوم القیامہ دا اللہ نو یریږي او په خپل منځ کې اصلاح وکړي. الله او پرز قیامت د مؤمنانو په منځ کې صلح کوي. انما المؤمنون الذين بشك مؤمنان ها کسان دي اذا ذکر الله کل شرایات کړي الله وجلت قلوبهم نپیر شزون داغوی واذا تلیت علیهم آیاته او کل چولستیشی پاغوی آیاتنا دا اللہ زادتهم ایمانا نزیاتوی دویلر ایمان وعلى ربهم یتوکلون او پخفل ربان دوی یتوکلون بروساویت مات کوي. دا شان آیات سورہ حج کم راغلے رام سرطائی دوری کئی پینزم دیرشم. الذین داہا کسان دی یقیمون الصلاة چی پابندی کوي دی پموز ومما رزقناهم ينفقون او داہا غمالنا چی رزق نور کردوی تا لگویے. اولئک دغ صفتنو علا هم المؤمنون حقا هم ذی مومنان دی پا حق سرا لهم ذی پار درجات درجی بی عند ربهم پنزد رب ذی ومغفرت او ذی پار بخن بی ورزق کریم او رزق بی عزتمن. بعض مفسرین ذکر کری دی وی در رزق سرکم ویکی چی در کریم صفت قرآن کی راشی نو دین مراد اغا رزق د جنت وی ورزق کریم او دوی پارب وی رزق عزتمن. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. دیکی دا غزوہ بدر اغا حال ذکر کئی. دولسم در رمضانو مفسرین لکلی او نبی علیہ السلام د مدینه طیبه نووتو وحی ورتشوا چې د کافرانو یو قافله را او په ډېر مال باندې مشتمل را. ندا قافله تاسو نشي دی مال باندې وای د اسلام او د مسلمانانو مقابله کوي نو چې په دې ملا ماتشي او دا قافله پڑے رلوی سرمایه باندې مشتمل وا. تفسیر معارف کی لکھی وہی 50,000 دینار سرمایہ باندې دا مشتمل وا او یو دینار دا سرورنی معشو پوری وی نو دا پڑے مالیت باندې مشتمل وا. اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داغی دنیو دا پارا ہوتو نو قافلہ خلال خطا شوا او دا مشرکانو 1000 لخکر چی دا قافلی دا خلاصولو دا پار راغلو اغیو مسلمانان بغیر دا سنیٹین دیو بل سلم ملاو شوا او اللہ مسلمانانو تفتح ورکا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق او دا دی جار مجرور متعلق دامخ کی آیات تیراغی بعضی جملی بعضی دا اصلحو ذات بین و اصلحو ذات بینکم سردا وی چی دا کما آخر جار مجرور دا پارا متعلق حاغرے نو کاغشی نگور مانا بدا تیجی و اصلحو ذات بینکم مثل ما اخرجک ربک من بیتک یا اطیع اللہ والرسول کما اخرجک ربک من بیتک یا یتوکلون توکلا کما اخرجک ربک من بیتک کما اخرجک ربک من بیتک لکسرن بچرستو تالر حبیب رفستا من بیتک دکورستانا. تکور نمراد دے کہ روح المانی و یا خدا اللہ لحبیب غا مسکنو پا مدینہ طیبہ کی یادے کہ د بیت نہ مراد ټول مدینہ منورہ دا لکه ټول مدینہ دا اللہ د حبیب داستوگ نزیو من بیت کد کورستانہ بالحق په حق سرا
تپارا دا حق دا سرگندولو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبِشَكَ وَدَرَدَ مُؤْمِنَانُنَا لَكَارِهُونَ خامخا خفو او طبعا بدگنن کیو طبعا یجادلونک جگڑی کوئی تاثر فی الحق پحق کی بعد ما تبینا پس داغن چدا حق سرگن شعرے کانما یساقون الالموت تبویدنی چدے راخ کے شیر مرگ طرفتا وهم ینظرون دوی گوری وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ یاد کا غوح چواد کرو تاؤسر اللہ احدت طائفتینی دیود دی دوارو ڈلو رب العالمین قافلہ مخحرہ چدا پڑیر مالیت مشتمل را او کسان ورسر نشترانی اولی اسان دی او قبل طرف لدائی اخلاصی پسی 1000 مسلح کافر راغلی کدی قوت او طاقت ختم المقصد دے اللہ دے دوار وعدہ کړو کله چې وعدہ کړو الله تاسو سره د یو د دوار ډلو انها لکم چې بشک لا تاسو د فارلا وتودون او تاسو خو غنلا ان غیر ذات الشوکتی دا چې دا بغیر اصله والا دا بغیر اصله والا چې قافله را تکونو لکم شیدتا صدفارا ویرید اللہ واللہ ارادہ لرلا ایحق الحق دا چه ثابت کی حق بکلماته پخفل وعدو سرا ویقطع دابر الكافرین او پری کی جڑ کافرو لیحق الحق دے پارا چه ثابت کی حق ویبطل الباطلا او ظاہر کی بطلان دا باطل ولو کرہ المجرمون اگر کا مجرمان دا خبر بدگنی ابو سفیان لشکل پتو لگے چدا دی قافلی مشورو دا وقت کی پہالت کفر کیو نمکی تے یو قاصد لے گلو کچرتاسو زمون خلاصول غواړی زمون خلاصول غواړی نو بس روزی زمون د خلاصی لپاره زمون د خلاصی لپاره روزه استستغیثون ربکم نو ابو جهل او د اعلان نوکل او یو زر مسلح لخر د قافلې د بچاو د پاره راغی قافلې والو داسې دریاب په غاړه لاړ لوزان مکی مکرمه ته رسول د مسلمانانو دنیونه قافله بچو او دای پسې خبر مکو دی 1000 لخر پسې چې تاسو خو زمون پسې روتی وي جمو خلاص کین مور او رسول تاسو را واپس شه اینا نمون بزو او د بدر په میدان کې جشن به مناو التب شرابونو اسکو خان بذبح کو چې ټول عربو له پته زمون د راوتو د قوت لګي نو بلا میعاد او نیټه د بدر په میدان کې الله دې یو ذکر صحابه کرام ډېر کم تعداد 310 کسانو اصل هم ور سره نو صرف دعا سونو پکې او یا وخانو پکې لکه مخکې سوره آل عمران کې راغی او تفصیل لرلتیر شو اذ تستغیثون ربکم کله چې فریاد کولو تاسو ربکم خپل ربتا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه د بدر په میدان کې جړل او نبی علیہ السلام الله ته جړل الله ته فریاد کولو فاستجاب لكم والله استاسو دا فریاد قبول کړو الله استاسو دعا او فریاد قبول کو اور رب العالمین فرمایلی انی ممدکم چې بشک امداد کوم استاسو بألف من الملائکة مردفین فیوزر سراد ملائکن مردفین چرازی بد یو بل پسی برا روانی اور اللہ حبیب ٹھول اشف جڑل یا الہ العالمین دا لغن تی جماعت دے دا مسلمانانو دا کچرنن دا کافرو دلا سے شہیدان شی دا لغن تی جماعت دے دا مسلمانانو کدا دا کافرو دلا سے شہیدان شی
نو په مخ د زمکا هیڅوک به عبادت کوونکی پاتې نشي. او ډېر جړل الله حبیب بویدا سي جړا کولا چې د کتون کی پزړه کې په رحم راتلو. ابو بکر رضی الله عنه ورته رسول ولاړ او د الله حبیب جړل د دور ازویر الله په حبیب خفشو د شاو طرف نه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د سینې سره راجخ کو. ای بس کړه الله حبیبا الله با چې کومي وادي کړیا و پوره کی او الله خپل مدد او نصرت رولېږي. او ټول شپه الله حبیب صلی الله علیه وسلم جړل ټول شپه الله حبیب صلی الله علیه وسلم جړل. الا کافران شکل راوتل الله حبیب یو ترور واغی او خوب ولیدو. عاتکه بنت عبد المطلب داوی جما یو سوش په مخ کې خوب ولیدو و یو سور سړی راغې او په وخ باندې سور دی تر دې چې مکی مکرمه دی خورونو تر ورسېدو او به आवाज وکوچت आवाज وکړو ویلا الا انفروا یا لغدر لمصارعکم خبردار شي اوزي اے د دوکي خاوندانو د خپل قتل زینو تا دې आवाज نه وکړ ولما قتل الله خلق راجم شو بیا دا اعلان کون کې مسجد حرام تراغه خلق ورپسې نو هغه د خانه کعبه چت ورخته نو د خانه کعبه د چت د پاسه بیا د غشان आवाज نو بیا او خور سره او جبل بی قبیس چې د مکی مکرمه سره غر دیغه ته ورخته او د غشان आवाज وکړه چې انفروا یا آل غدر لمصارعکم اے د دوکي خاندانو د قتل زیونو توزه او د جبل بی قبیس نه او غټ راواغست او داسې او غرزو لکته نو کله چې د زمکه ویخ تر ورسېد نو ټوکړي ټوکړي شو نو یو کور پاتې نشو د کورونو د مکینا ولا دار من دورها الا ودخل فيها فالقطر اغه کور کې یو ټوکړه د دې غټي ور غرزیدا نباس رضی الله عنه ورور هغه ته را خوب چې ما خدا سے خوب لیدل ما خوب لیدل ناغ ولید ابن عتبہ توي دے دوستو نو ولید خپل پلار عتبہ توي نو خبر ابو جهل پورې ورسېره ناغ خندا شروع کویا بنی عبد المطلب وی تاسو اس پدې راضی نه چې سړو مو د نبوت داوا کو اس مخزن د نبوت داوا کوي راخو به تسنس کو داخو به پدې طریقې تسنس کو او دا رښتینی خوب او باز خوب له پوره حقیقت دی. وما جعله الله الا بشرا او نه ګرځول الله دین داد لره الا بشرا مگر زیره الله چې وایي چې 1000 ملائک برا لګم نه ګرځول الله دا امداد الا بشرا مگر زیره خوشخبری ولتطمئن به قلوبکم او دې لپاره چې اطمینان او حاصل شي آرام حاصل شي په دې باندې زړه استاسو تا ومن نصر الا من عند الله او نه دې مدد او نصرت مگر د طرف د الله نه ان الله بیشک الله عزیز حکیم غالب دې او حکمت والے اذ یغشیکم النعاس رنبنے دے کفر او دے اسلام په منځ کې جنگو مسلمانانو سره اس قسمه اسباب نو دې کې الله هغه د مدد غاسباب داغه ذکر کوي اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ کړی والله تاسو لرا النعاس من الله ذ طرفنا وينزل عليكم من السماء ماء نازل کړی الله پتا سو د بر طرفنا مان او ليطهركم به تیر پار چې پاک کی تاسو په دی باندې اصل وجدا چې مؤمنان مسلمانان بدر پر رسیدل نو دوبو غزیت مشرکانو اغیتی نیولو مشرکانو تی دوبو غزی کابو کړو
مسلمانان داسې زیرونیو چې هغه ځای کې پورا اوبو انتظام نو او داغه نمخ کې الله حبيب بل ځای کې نو صحابي ورته وي حربي امور او د جهاد په امورو کې الله حبيب د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غي په مشورو باندې عمل کړي یا الله حبيب راکم ځای چې تاسو مجاهدین دی رکل نو دا وਹੀ په ذریعے نو وینا ویرازه مناسب نه نو الله حبيب غزه بدل خو بیا هغه اصل لوبه او زه مشرکانو काबू کړو او دای دې داسې چې شګه نو هوار میدان نو الله رب العزت باران ورو نو باران چې کلو شو نو دای خټه جوړې شو خپل فائدہ او د صحابه شګلوړ میدان رانیولو نو شګه باندې چې باران وشنیله په قدم جماوي او بو کمی نو بای صحابه ته د غسل ضرورت راغله او بوینا نو دا یو خیال او وسوسه و شیطان زړه کې راوستا چې را کدي حال کې شهادت راشي نو دی حال کې وزد الله سره ملاويږم نو د باران په ذریعہ غټوله وسوسه الله ختمه کی وينزل عليكم من السماء ماء اور علی گلی پتا سو دبر طرف نو باران را نازل کړو لیطهرکم به دیر پار چې پاک کی تاسو په سبب د دی باران ويذهبانکم رز الشیطان او بوزی د تاسو نا وسوسه د شیطان وليربط على قلوبکم او دیر پار چې مضبوط وال را ولستاسو پزړونو تام در تخی چې د هدایت اخیره درجه چې هغه طرف القلب وي نو د بدر صحابه کرام دغه درجه او دغه مقام ته رسیدلی ويثبت به الاقدام او مضبوط کی په دې وګو سره قدمونه شګه واغه د وګو سره کیناست باران سره نو قدم په مضبوط شو د بیهی دا ضمیر یاد ما او تراجره یو قول دام نه چې بیهی ضمیر دې ربط تراجره ويثبت به الاقدام او مضبوط کی پدغه مضبوط والو د زړونو سره قدمونه چې زړه مضبوط وي نو اندامونه خو د زړه تابع نو چې زړه کې شجاعت ده زړه کې بہادری ده او زړه الله مضبوط کړي نو قدم د زړه تابع وي اذ یوحي ربک الى الملائکه یاد کا وخت چې وਹੀ کړي واستار بل الملائکه ملائکه تا انی معکم چې بشک زړه تاسو سره انی معکم او جواهر کی وای چې انی معکم دا معنا را چې لار شی مومنانو ته وای چې الله وای انی معکم چې بشک ز تاسو سره انی معکم یعنی قولو ملائکۃ اللہ فرمائل او اے مومنانو تا چې انی معکم بیشک از اے مومنانو اللہ وای چې تاسو سره یادا معنا روح المانی ذکر کړي چې انی معکم اے معینکم علی تثبیت المؤمنین ستارب ملائکۃ ویلی انی معکم زبستاسو امداد کوم په مضبوطولو د مومنانو کې فثبت الذین آمنوا نو مضبوط کئی ہا کسان چی ایمان روڑے دے سولقی زرد شواب چوم فی قلوب الذین پزرون دا کسانو کی کفرو چی کافر دی الرعب یرام اور رعب اغیر توی تفسیر مدارک کی ہوئی چراغی نظر بالکل لکش الرعب امتلاء القلب من الخوف دزړه د یارینه ډکېدو تر رعب وای زرد شواب چوم پزنولا کسانو کې چې کافر دی را فضربوا فوق الاعناق نو وحیدی د پاسه د سټونو نو د سټ د پاسه سی سر یعنی پرې سر سره وحی فضربوا فوق الاعناق وحیدی د پاسه د سټونو یعنی پرې سر سره وحی ابار دې کې فوق فمانا علاله فضربوا اي على الاعناق وحيدا کافر پدی سټونو باندې
یا وحی د پاس د سټونو یعنی پسرونو باندې وحی وضربوا منهم كل بنان او وحی د دینا هر یو بند غتو د غتو دا بندونه ته وحی چې په دې اسلحه نسیو په دې مؤمنانو له تکلیف نه رسي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول روح المانی نقل کړي چې کل بنان نو بدن خطول بندونه لري ناوي دین مراد طول جسد دے وضربوا منهم كل بنان او وحید دینا طول بدن کم جیش بدن کی مخوخی کی بسات وحی دا رب العالمین دا طرف نہ حکم دے چی کافر پدے سر وحا پدے بندن وحا پدے طول بدن کی چکم دے خوخی کی پاغی وحا ذالک دا دوی د قتلولو د وجلو حکم لده بأنهم پدی سبب چی بیشک دوی شاق اللہ و رسوله تی مخالفت کرو دا اللہ و دا رسول اللہ ومن یشاقق اللہ و رسوله ہر اغا چاچ مخالفت کو دا اللہ و دا رسول اللہ فإن اللہ شدید العقاب بیشک اللہ سخذاب والدین ذالکم یعنی دارنگی دستاسو دا عذاب فذوقوه نوسا قیدی لرا وان للکافرین عذاب النار اے ذالکم دغ عذاب دا دنیا کی دا قتلولو فذوقوه نوسا قید عذاب دا قتلولو عذاب مسکی دا واو پمانا دا سرے دا معارے وعلمو او سرد دین پوهم شئی پوها شئی چی مع ان للکافرین عذافر و عذاب نورم دے درست آیات مبارکہ کی وعید ذکر کئی چی بلا عذر شرعی چا کافر تا میدان پریخو ندا پا کبائرو کی اولیو کبیر گناہ لا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کلچ ملاو شئی تاسو دا کسانو سر کفرو چی کافر دی زحفن پا میدان دا جنگ کی زحف اصل کی مانا دا معشوم خڑپوس ہوتوئی دا جنگ کی مگر دا سی پا کلارا مجاہز دی لکا معشوم خڑپوس پا کلارا کئی ذکر جہاد دا احتیاط شیرے نزحفن مانا روح المانی ادا کرے اے ماشین لقتالہم ملاو شوید کافر سر زحفن پدا سے حال کی چتا ستلون کی اید پارد قتال لنوین ایادا مانا زحفن اے متوجہین مخامخ کی دن کی گی سر متوجہین لمحاربتہم تاسو د دای جنگ تا مخامخ کی گئے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے زحفن مانا کړو زحفن یعنی په میدان د جنگ کی چې کافر سره کله ملاو شوي فلا تولوهم الادبار نو ماړوي دوی تشاغانی کافر ته بشاکینا ومن یولهم او چا چوغرزول دوی ته یومئذن پدغه وقت د جنگ کی یومئذن مراد دې کې ټول ورځ نه خدغه پساعت او وقت د مقابله کی کور تو غرزول دبره شاخ پلات درستی سزا ذکر کئی خداغی نے یو دو استثنائی صورتون ذکر کئی الا متحرف لقتال مگر دا چرے سے ہنر جو ان کے وی دا پار دا جنگ دا تیختے دا بزدلی پنیت نرا دیکھ سے جنگی حربا آغا استعمالے الا متحرف لقتال مگر دا چرے میلان کو ان کے وی سہنر جو ان کے وی دا پار جنگ او متحیزن لافیتن یا پی وسکی دن کے وی دا ڈلے دا مسلمانانو سرام زان خپل ڈلے ترا رسائی ای کی کسان قتل کل نوز دا بزدلی پنیت رامند نوی خزان خپل ڈلے ترا رسائی دا دی دو صورتون نیلاوا کد بزدلی پنیت شاہ کافر پا میدان دا جہاد کشا کا فقد باء بغضب من اللہ
نو بیشک اخشوی دی اغا راواپس شوی دی اغا پا غضب سر طرف دا اللہ نا ومأواه جہنم او زید پاتو کی دو داغب جہنمی وبئس المصیر او بد دے دا جہنم زید ورطلو. اگر میدان جہاد کی نتیخ تکول دا گناہ کبیرہ. حدیث دا صحیحین کی مراغل ابو ہریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اجتنب السبع الموبقات زان بچ کئی دعا گناہن چی سڑے تبا کئی. قالوا یا رسول اللہ وما ہننا ودا سسدی ویرا اللہ سر شرکول سحر و جادو یو مسلمان ناحق قتلول دارنگی د سود مال خورل دی یتیم مال خورل والتولی یوم الزحفی او د مقابلی پورز کافر تشاکول. نو دا د کبائرو نره دا د کبائرو نره. علماء لکلی وی مومنان کچر دول الزر لخکر وی نو بیا ورته سراړو تیخت پکار نه ځکه دول الزر تعداد چوي نو وی بس دا کافی دی. دول الزر تعداد کوي نو بیا خدای په هیڅ حال کې تیخت ونه کوي. نو تیخت کول د میدان جهاد نه دا گناه کبیره او د دې د وعید بارک ډېر روایتونه راغلي چې مفسرینو ذکر کړي. امام ابن کثیر اندل تا روایتونه جمع کړي. فلم تقتلوهم نو تاسو نو قتل کړي وی ولکن الله قتلهم لیکن الله رب العزت قتل کړي دوی. تاسو مدد کړو تاسو په مسلط کړي وای دای په زنو کې یرا چولې وا ان تاسو خپل قوت او طاقت خود دوی د قتلولو ظاهرا چې سړی قتل خدا الله مدد راغې نو دا الله مدد تاسو سره مرګ شو او الله په مسلط کړي. الله د دې په زنو کې یرا چولا نو په دې سبب تاسو دې قتل کړ. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى وما رمیتا او نوی رسولی تاشگی سترگو د کافر ہوتا اذ رمیتا کلچ داشگی تا دخپ اللہ مبارک نوشتلی وی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ والرسول وی سترگو دا غویتا. وردی کہ اللہ حبیب تا یو فعل درمی ثابتم کو نفیم کو نګوره اثبات په دې اعتبار دی چې الله حبیب د احد په د بدر په جنگ کې او موټه خار راواغسته او کافر له ور غرزول نو دا په موټي کې خار راغستل او کافر طرف ته ور غرزول دا الله د حبیب په وسو طاقت کې خدا هر کافر سترګو له رسول دا د نبی علیہ السلام په وسو طاقت کې نو اثبات په یو اعتبار دی د دې فعل او نفي په بل اعتبار دا. وما رمیتا او تاسترگو د کافرو تشگی نوی رسولی از رمیتا کرچتا دا شگی لاس مبارک نو غرزولی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ غزات تے چر کافر استرگی وشتلی وغیت رسولی ولیبری المومنین او دیر پارچ احسانو کی پا مومنانو باندی منہ دخل طرفنا بلاء حسنا احسان و انعام خیستا ان اللہ بیشک اللہ سمیع علیم اوریدن کے دے و پوہ دے. نبی علیہ السلام معجزاتو کی غٹ معجزہ متخار رواغستے و کافر طرف تے و روشتے او طول استرگو تورسی دی و طول پاغیران نشود او بس مومنان و قتلول سوکرانیول. ذالکم کی اشارہ و دی بلائے حسن تا ذالکم دارنگی دغشان اللہ تا و سرخ احسانات و انعامات بکی وان اللہ و بیشک اللہ موہنو کے دل کافرین کمزور کو ان کے دے مکر و فریب د کافر لرا. ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح کچرتا سو فتح و فیصل غاڑی نو بیشک فیصلہ و فتح در ترانا. دی تستفتحو کی خطاب مشرکان سر دے
او دیتا خطاب دے په سبیلی د تحکم وای کله چې دی د مکه مکرمه نه راوتل دا مشرکان د بدر جنگ تراتل نو د خانه کعبه د غلافونو د لاندې سرونه وردن نکل ګورځان ورته دور په حق ښکارېدو وی اللهم انصر اعلى الجندين واهد الفئتين واكرم الحزبين خانه کعبه د غلاف د لاندې مشرکانو سرونه وردن نکړو او وی یا الله مدد کی پدې دوه ډلو کې لغړلې او پدې دوه ډلو کې چې کوم یو ډېر هدایت والا دای مدد کی او چې کوم پکې ډېر عزتمند ډله د نورای مدد کی نو تحکمن ورته ویل تاسو په سړي سوال کړو الله سوال مقبول شو او باندې مفسرین لیکلي چې ابو جهل کله د مکه مکرمه راوته یا کله چې دا دواړه یو بل سره مخامخ شي نو ابو جهل دا سي دعا وکا وی اللهم دیننا القدیم ودین محمد صلی الله علیه وسلم الحدیث وی الله زموږ حضور دین دې پلار نک او نبی علیہ السلام دا نوې دین وروړي فای الدینین کان حب الیک وارضى عندك فانصر اهله اليوم الله زموږ حضور دین دې او نبی علیہ السلام دا نوې دین دې کم یو په دې دینونو کې استاخو خوي او تا تډیر درځاوندې نو نن داغي اهل سره مدد وکي الله ورته یا تاسو فتح غوښته بس فتح رااله سوال مقول او سوال مبس قبول شو ان تستفتحوا کچر غواړی تاسو فیصله او فتح فقد جاءكم الفتح نبی شکر اغله تاسو فتح تاسو تخپل خلوی بس ما د خپل حبیب مدد او نصرت کو وان تنتهوا او کمنی کیږي تاسو زما د حبیب او د جنگنا او د دشمنی او عداوتنا فهو خير لكم نداب غوروي تاسو لپاره وان تعودوا او که واپس کیږي تاسو زما د حبیب مقابله بیا کوي نعود نمونگا بیا واپس کیگو سزا در کولتا ولن تغنی عنکم فیتکم او هرگز دفبن کی تاسو نستاسو دادا لشین سشے ولو کفرت اگر کدادا لڈیروی وان اللہ مع المؤمنین او بیشک اللہ مرگرد مومنانو نے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله ورسوله تابعداریو کوي د الله او د رسول الله اگر هر ځای کې زمو مشایخ او مفسرین هم دا کوي چې کله یو آیات هغه کې سم مسائل وي نو هغه سره د حکم واسطه دلته د الله او د رسول له اطاعت امر شو نو دې کې عام اطاعت مراد ده او خاص کر د جهاد مسئلہ ذکر کئی اے ایمان والو تابعداریو کئی دا اللہ و دا رسول اللہ ولا تولو عنہ او اولی ما دے تابعداری دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا وانتم تسمعون حالان کی تاس قرآن پاک ہو رہی او قرآن کے رب العالمین فرمائی لی چه زما دا حبیب تابعداری فرض و واجب را او د خپل حبیب د حکم منلو نه الله رب العزت چې حکم یې څوک نه مانی سختۍ سره منع کړي وی فلیحذر الذین یخالفون عن امره څوک چې زما د حبیب د حکم او فیصله مخالفت کوي نو دی لري چې دنیا او آخرت کې سخت سزا ورته ملاوي شي ولا تکونوا مکی گئی کلذین پشان رها کسانو یهود او نصارا یادای منافقان یادای قالو چغی وائی سمعنا منگا اوریدلی دی منگ دا اللہ حکم اوریدلی و منگ تابدار یو قبول کرے مرے وهم لا يسمعون او دیغا اوریدلی نوی سوچ پکنی کرے دی آیات مبارکہ کی مسلمانان توئی دی یہود و نصارا و منافقان و انتے میں جوڑے گئے یہودیان بسے سمعنا واسوینا نو تاسو ته سمعنا موای چې هغه څه حقیقت نه
امام قرطبی آیات د دې خبرې دلیل لري چې یو مؤمن قول چې سمعت واطعت لا فائده فيه کتش پخلوی چې سمعت واطعت نو پدې کې څه فائدہ بني تر سوچ داغي اثر په عمل کې ظاهر شوی ني لکه يهودو نصاراو منافقانو هغه خو په خله سمعنا وی خو چې کله داغي څه ظاهر کې فائدہ نه سرګندیدا نو الله داغي مذمت ذکر کوي ان شر الدواب بیشک بدتر د ګرځیدون کو د زنده سرونا دواب هغه شی ته وای چې روح وي او پزمکه ګرځي ژوند کنا پزمکا عند الله پنزد الله عند الله ما فی حکمه و قضائه بدتر په زنده سرو کې د الله په فیصله کې د الله په حکم کې الصم البكم الذين اغکاړو ګنګیان هغه کسان دي لا يعقلون چې عقل لري د کافر مبارک دا سونی چې ان شر الناس بلکې ان شر الدواب وای دیت الناسم نوای چې دا خو د خلکو نړۍ لري دي بلکې دا شامل دي د زناورو په جماعت کې او د زناورو په جماعت کې بیا شر الدواب دي نو شر الناس ولوي ناکار په هغه زنده سرو کې پنځ د الله په فیصله کې هغه خلق دی سمو چې د حق اوریدو نه کانوي البکم او د حق وینا نه ګنګیان دي الذين هكسان لا يعقلون چې عقل لري ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم کچره معلومه وی الله تفیهم پدوی کې خیرن س خیر چې دای طلب د حق او دای ایمان وروړي لا اسمعهم نخامخا او رولوي دوی لر قران پاوریدو د تدبر او پاوریدو د قبول سرا والله تا پتا دا چې د دوی په دې زړونو کې د خیر د حق څخه طلب نشتا ولو اسمعهم او کچره رولوي دوی لرا پدا سے حال کی چلا تا علم دے چدئی کی خیر نشتا لتولوا نخام خادی باوڑے دلوے وهم معرضون او بدوی مخڑون کی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول قبول والو کئی دا حکم دا اللہ او دا حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم کلچ رابلی تاسو کلچ مرابلی دعوت در لدرکی دموز دروجے د زکاة جہاد طرف تا د قتال طرف تا نو دا اللہ دا رسول حکم قبلوی او حدیث سعید ابن معلا رضی اللہ عنہ دا سورہ فاتحہ پاول کی درلتی راو امام مسکن نبی علیہ السلام را لاوازو کو نما چی موس ختم کو نرالا نبی علیہ السلام ما خطرہ وللے ما یا اللہ حبیب ما مسکن ویتاد اللہ نا اوریدلی لی چی ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم نو مسئلہ رالا دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی کسوک پا نفلو پا سنتو ولارو اور اللہ حبیب ورطا آواز کولو کہ حکم داو چی دے با موس پریزی و بس رازی با ذکر اللہ دا حبیب اجابت دا غی دعوت قبلو الفرض او واجب کری دی آیات مبارکہ کی اے ایمان والو قبول والو کئی دا حکم دا اللہ وللرسول و دا حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم کلچ راغواڑی تاسو لما حغا اقائد و اعمالو تا یحییکم چتاسو پاغی جوندی کوي ندین مراد اغا اقائد دے اسلام دی و اعمال دے اسلام دی پدی سڑی تے جوندن ملاوی کی کہ او سڑے جوندے دے
خود دا عقیده د اسلام غونته نه دا عمل د اسلام غونته نه نه خود الله په نس پمړو کړي لکه سورہ انعام کې د تیر شل او من کان میتن فاحیناه جاهل ته الله مړوي جاهل ته الله مړوي او لما یحییکم کې عقاید او اعمال دي بعض علماء لیکلي دي مراد شهادت ده دا الله او دا الله رسول مشاهدت طرف ترا ولی نوراشه او شهادت ته لما یحییکم ذکروي چې شهید دا الله پنځ ژوند دی د جنت په خوشاله په نعمتونو کې بعض وی لما یحییکم نو مراد دیم قول دا چې قران دی ځکه قران علم او عمل سبب د حیات ته او جهل سبب د مرګ دی جاهل سره د الله په نس پمړو کې او بعض وی لما یحییکم کې دریم قول دا چې جنت ته مراد ده جنت ته مرابلی چې همیشه د ژوندون کور ده و ان دار الاخرته لهی الحیوان حقیقت کې جنت د ژوندون کور ده او بعض وی د دین علوم دینیه دي او علوم دینیه قران او سنت د دین مستنبط علوم ندی علوم دینیه سبب د حیات ته لکه جهل هغه مدار د موت حقیقی نو علوم دینیه دا سبب د حیات ابدی د پارا اذا دعاکم کل چراغواړي تاسو لما غستا یحییکم چې ژوند کوي تاسو پاره واعلموا فوه شی ان الله بیشک الله یحول بین المرء وقلبه پردا چوي پمند سړیو د زړه داو کې دا آیات ظاهری معنی مقصد علماء ډېر مختلف اقوال د دې په تفسیر کې ذکر کړي پوښي الله یحول بین المرء وقلبه پردا چي پمند سړیو د زړه داو کې الله پردکی یحول حائل کیږي پردکی پمند بندا او د زړه داو کې یا پردا چوي پمند سړیو د زړه داو کې تفسیر معارف کې آیات دا معنا چې ګوره دا فرصت غنیمت وګڼي یو نیک کار د فاروزګار نظر زره او علم حاصل کا قران او دین زده کا جهاد کا نیک کار نظر زره کا او پدې نیک کارونو کولو کې تلوارو کا کله ګوره بعض اوقاتو کې د سړی د اراده په منځ کې قضاء الہی حائل جوړ شي توې زو موږ کو علم بس کو مو جهاد وکوم نظر زره کا ورنه مرګ براشي اسله بسم نشي یو د آیات دا معنا و فاستبقوا الخيرات د نیکي په کارونو کې تلوار وکړي ځکه یو سړی وي سبب کو مو بل رزل به کو نو بس مرګ راشي پاتې شي یا خدا سے مصائب او تفسیر مدارک کی وای چې يحول بین المرء وقلبه یعنی الله کله زړه مړ کلا یعنی یو کس د دین کار نه کوي او پاغي کی تاخير کوي سستی کوي نو دا سبب د زړه د مړ کېدو جوړ شي او الله رب العزت د داو د تمنا په منس کې حائل جوړ شي مرګ راشي هو شيء ان الله بیشک الله يحول بين المرء وقلبه پردا چي په من سړیو د زړه داو کې ادا معنام تفسیر روح المانی کړي يحول بين المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والهدى الله پردا چي په من مؤمن او د کفر کې دارنګي پردا چي په من کافر او د هدایت کې نو بس د دین کار دی او سړی غنیمت یادا کنایه او د الله د بے انتها قربنا چې الله د علم او د قدرت په اعتبار باندې بے انتها نږدې الله ډېر نږدې و ہدایت دا سے مثالو ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وانه بیشک شان دار الیہ تحشرون چې دی الله تبتاسو جمع کړي شي
واتقوا یریږئ فتنة داغ عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا چوبن رسیگی ها کسانو تا ظلمو چی ظالمان دی منکم دتاسن خاص و یوازی دہای عذاب نو یریگی چاو گر یوازی ظالمانو تا نرسی بلکہ وہ چولو اند طول بپاغی کی سشی راگیر بشی پکی او بنرسیگی ها کسانو تا جی ظالمان دی منکم دتاسن خاص و یوازی داغا عذابون نو یریگی حدیث پاک کی راغلی دا آیات مبارکہ پر تفسیر کی امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے امام ابو داود ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے امام ادری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ خلق کل ظالم گوری او وسشتا خدا غلا سن ظلم نننسی نان قریب رچ اللہ بیوام عذاب رولیگی پائے کہ ظالم و مظلوم و چولو اند ټول په ختم شي. اول حدیث ذکر کرے ترمذی شریف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وہی کله چې بنی اسرائیل کی گناہوں شروع شول نو عالمان و من کول نو دای من نشول نو علماء ور سره په مجلسونو کې ناستل دای سره او زه خوراک او اسکاک به کولو فضرب الله تعالی قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بس اللہ پلانت رولے گا نو ہر مسلمان کا عالم دے کا غیر عالم دے د وس او طاقت مناسب د منکر مخنیوے رکی او کار سره بس د سر نه غونډاړي نو بیا ګور ک ظالم مسلط کی یم په پټولو مسلط وي ک قحط او باران نور یم په پټولو مسلط وي. ادي کې عمر رضی الله عنه بعض علماء لیکلي چې دې کې خطاب دی تر فتنه نو مراد سي افتراق د کلمې چې مسلمانان کله دای کی منکرات راشي او منه کولو علینی نو بیا وتسلسی مشر بینی خپل منځ کې بجنګي اگر تاسو ګورئ د مسلمانانو اتفاق نشتا په یو امیر راجم نه دي خپل منځ کې څوک چا پلوي او څوک چا پلوي او یو بل قتلای بعض وی فتنه مراد دی کې سره افتراق الکلمه د مسلمانانو اتفاق او اتحاد بتسنشي نو دی آیات کی ور ہر چاله سوچ پکار دے د منکر د کور نراواله تربار پوری سورد چاوس او طاقت وی کله لاس وسته پلاسو دی منی کوي کله لاس وینشت پجب دی وای کله جبی وسینشت پزو کې دی بدګوري ورنه عام عذاب برازي ادي وجنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نے تپوس کړو چې اے الله حبیبا مونږ کې چې نیکانی نو به عذاب راځي وی کله چې دا ګندګي او پلیتې ډېری شي او هغه منی کوون کینی نو بیا به نیکان موجود وي او عذابونه ورازي. واتقوا يرغي فتنه لا عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا چې خامخاو بنرسیا کسانو ته ظالمان دي منکم دتاسو نه خاص و یوازي. وَعْلَمُوا فُوهَ شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ چې بشک الله سخت عذاب والے. وَاذْكُرُوا آیات کئ اذ انتم قلیل کله چې وای تاسو په مکه مکرمه کې لګ کسانو تخافون تاسو بیریدای ایت تخطفکم الناس چوب تختوی تاسو لره خلق لګ کسان وای د شمیر او د کافر ډیر قوت او طاقت نو تاسو سره دایره چرا داخلك بمونږ سکیوبه متختی یتخط ان یتخطفکم الناس او بتختوی تاسو لره خلق فآواکم نو الله زیدر کړه تاسو له مدینه منوره کې زیدر لګر وعیدکم بنصره او مضبوط کړی تاسو په خپل امداد ورزقکم من الطیبات او رزق در کړه تاسو ته د پاکونه دې کې د پاکونه مراد هغه غنیمتونه او ټول حلال پاک مال له
چې الله مؤمنانو مسلمانانو صحابه کرام تور کړو. ادم یو مسله وای په حلال مالونو کې ټولو نلوي غرم مال د غنیمت ته، ځکه الله حبیب بوي زماره ځکه الله زما د نزيد لام نه ګرځولې مال غنیمت په مالونو کې حلال مال له لعلکم دیر پار تشکرون چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ. هر یو نعمت جدا جدا شکر ادا کړئ، لګوي نو ډېر کړئ نو پدې شکر ادا کړئ. زه منو نو زه در لدر کو د خوراک سنو نو خوراک در لدر کو. په هر یو نعمت د الله ګره شکر ادا کول پکاره. اپرون لتیر شو چې بلغم ابن باعوره بارک بعض انبیاء علیهم السلام او الله نه تپوس کړو چې الله را حضور لوی مولا او حضور لوی عالم دا ولې په لعنت کو وې د زما د نعمت او شته شکر نو ادا کړي. الله د نعمتونو شکر ادا کوي. قران کې آیاتونه دي وَيَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ سے نعمتونو کی نو بیا شکر ادا کوي. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور لعلکم دیر پارا تشکرون چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کوي. او شکر ادا کول سری د شکر معنا د تمخ کی تیرم علماء شکر دیته وای چې کوم نعمتونه الله درکړي نو په دې الله نافرمانی مکوا. مال درکړي نو په دې مال الله د نافرمانی کار مکوا. سترګي درکړي نو دا نعمت ته نو ګور دمبا ورکون کی د خالق او مالک مخالفت په مکوا. اولاد درکړي غوونه درکړي نو شکر وای دې ته د الله درکړي شوی نعمتونه د ورکون کی د خالق او مالک په نافرمانی کې مې استعمال وا. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله والرسول او د الله د رسول سره. وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ. الله او رسول په امانتونو کې خیانت مکوئ. دارنګ په خپل منځ کې امانتونو کې خیانت مکوئ. دی آیات بارک عام حکم دی خو نزول خاص شو. ابن کثیر وایي چې دا ابو لبابه رضی الله عنه مبارک نازل شو. نبی رسول الله بنو قریظه ته لګلو چې دای د الله د حبیب په حکم او فیصله د قلاګان راکوش. نا يهودو د ابو لبابه رضی الله عنه په منځ کې د پخوانه دوستی و. دای ور سره مشوره وکړه وی کوم راکوش نو د الله حبیب څه خیال له مبارک به څه فیصله وکړي. نو د اخلاص داس کو مرای باندې راو بغیر لالالولو نو پریزینا نو خو چې دا سه کله سه مرای باندې راو کو نو پوه دا خو تعالی الله او رسول راز فاش کو خیانت ته نو قسم یو خړو وی سبا خرم نه تر دې چې یا مرشم یا مې الله توبه قبول کړي. لاړو ني مسجد نبوي ته او یو رسول کور را او ځانې د مسجد نبوي د ستنې سره وتړلو. ابن کثیر انه خرج تړلو مجل و صحابه پرانستو. اوس ما مشهور استنه ریاض الجنه کی هغه ته وی واستوانه ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ وی تر دې چې به خود رب وغوځي ځکه نه رضی سخرا اوس کما تر دې چې هغه توبه را نازل شو نو خلق را لوزیر ورته ورکولو او ای پرانستو وینا بل سوق به بغیر د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه پرانیز. الله حبیب په مبارک الله سبحانستو اذا الله رسول نظر میں منله چې زما ټول مال صدقه کړي ټول مال میں بس د الله په لار کې خیرات کړي. الله حبیب ورته بس پدره مې څه خیرات وکړه. ندی کې دا حکم ذکر کړي ایمان والو د الله او د الله رسول سره خیانت مکوئ او خپل امانتونو کې خیانت مکوئ او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ. وعلموا پوشئ انما اموالکم
بیشک دا مالون استاسو اولادکم اولاد استاسو فتنتن دا آزمائش دیو امتحان دے وان اللہ بیشک اللہ عندہو دا اللہ سرا اجر عظیم اجر دلوی دا سیاتون سورہ تغابن کی مرازیولی کے آیات پی لسم دی تائید سورہ منافقون کی نہم آیات را روان دے اور پا سورہ توبہ کی در تا پینزم اتیام نمبر آیات را روان دے اللہ استاسو دا مال و اولاد سشیر دا فتنہ دے کی پمانا دا اختبار و دا امتحان دا اللہ درکڑ اولاد و مال امتحانا چی تاسو شکر ادا کوئی او کنا اور دا اللہ تابداری کوئی او کنا پمال و اولاد کی مشغول کی گی پوہ شئی بیشک مال و اولاد تاسو امتحان نے اللہ دا درکڑے چی سوک سکی دا اللہ شکر ادا کئی کنا تش پا مال او پا اولاد مشغول کی او کدا اللہ سے عبادت کی وان اللہ بیشک اللہ عندہو دا اللہ سرا اجر عظیم اجر دلوی دا اللہ رب العزت سرلی اجر دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والا دی کی دام ہوئی مال دے دا مال حفاظت بکے حلال مال دے اولاد دے خوگر دا مال و اولاد بدا اللہ و دا رسول نخوگینا لیکن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ مال و اولاد دا بنی قریظہ کے دی کی اشارم دیتا وا چگر مال و اولاد دا اللہ دا محبت نریوان رہی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وہ ادری خبری چی پچا کرالے نو دے بد ایمان خون محسوس ہے یو خدا چی اللہ و رسول دویم دیو سڑی سر مین ساتی نو دا مین دا اللہ دا پارا دا او درم خبر دا چی پا اور کیو غرزولشی نو دا ورطا دیر خوخ دی دا دین چی دے دی بیا کفر تا واپس شی اور نبی علیہ السلام ہم فرمائلو بالحدیث کی راغلیو وی قسم می دی پا غزات چی زمان نفس داغ پدست قدرت کے تاسو کیو سڑے ترغی پوری صحیح مومن نشی کے دے حتی کونا حب الیہ من نفسی و اہلیہ و مالیہ والناس اجمعین چی دا طول نزیعات ورطاز محبوب نے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا اللہ کچر تاسو دا اللہ نا اویردئی دا اللہ یرا خوف در کراغے یجعل لکم فرقانا وبگر زوی تاسو دا پارا فرقانا فتحا دا فرقان یو مانا داو اللہ بفتحا و غلب در لدر کی دا فرقان یو مانا پایات مبارکہ کی دا فتح و کدا اللہ نا اویری دی نو درب کی اللہ تاسو تا فرقانا فتحا و غلبا ایو روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا دے چی فرقان کو مانا دا نجات تے اللہ و نجات در لدر کی لکہ یو مانے دا فتح و دا نصرت وا بعض علماء لکلی یعنی فرقان بدر کی زڑکی بدر تا یو ہدایت و نور واچی بیا بدا حق و دا باطل پا منز کی تمیز کول شئی حکر اللہ یار در کرالا دا قبر خیرت فکر در سر پیدا شو نو اللہ بزر کی ہدایت و نور واچی اغی پا ذریب دا حق و دا باطل پا منز کی فرق کوئی دا حق و دا باطل پا منز کی فرق بکوئی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ او معاف بکی تاسو لسیئاتکم گناہون استاسو ویغفر لکم او بخن بدر لوکی نو کہ یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم کی تکرار غنترار ہے نو دفع دا تکرار دا پارا مفسرین داوئی چی یکفر عنکم سیئاتکم یعنی دنیا کی بپردر آواچئی ویغفر لکم آخرت کی تجاوز بو کی و بخن بتیو کی یاد اول نہ صغائر مراد دی ویکفر عنکم سیئاتکم دیکھیں د صغائر و دوڑو گناہوں د معافی وعدہ دا ویغفر لکم کی مراد کبائر ری
والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک مشرکانو اخیرنی فیصلہ کو دار الندوہ کے ناس دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارکی فیصلہ کولا اور دا قریش و سرداران راجمو اور دی جرگی تا مفسرین لکری شیطان امراغلے تا صورت دیو بودا اور دا شیخ کی نو اسو کی دار ولاړو قالوا له من انت تسو کی بودا اعظم مسئلہ مشورے خبرے کو قال شیخ من اہل نجد سمعت انکم اجتمعتم وما اوریدی جتاو جمشی اس مشورہ کوئی نو ماوی چه زم راشم او زمان آرایم تاسو لفیده در کی نئی ورطوی دیر خبر آدن نشم نو مشرکان ناسو مشورے کولا بعضی پکدا سی ہوئی ویو بے تڑو او بن بے کو بس یو کوٹا کی ویسار کو نو یا خدا لی ونتوب و پیریان بتلا یازو باللہ لارشی او یا بدغشان دی تڑولو حالت کی پدی کوٹا کی مرشی. یو مشورہ داو شو نو شیطان را پاسی دو فصرخ عدو اللہ الشیخ النجدی فقال واللہ ما هذا لکم برائے وی داخل سرائے ننا وی تاسو لراؤ قوم معلوم نے غیرت خو پکی بیا بیرا پرانے نو بیا بل را پاسی اغوی یرا دا سی وہ کچھو بے شڑو نظمون بت اخلاص شو بار چی سکی نو کئی نو شیطان را پاسی داخل سرائے ننا علم ترو حلاوت قوله وطلاقت لسانه واخذ القلوب وی تاسو گوری دا سور خوگی خبری دی او سور فصیح جویرا او خبری چکئی نو ضرور نرانی سی ضرونا وی سباب لارشی ڈر بے جوڑا کری بیا بسکوئی تو نخبل خبل مشورے پیش کولے آخر کی ابو جہل را پاسی ولعین ناغوی دارو سا مشورہ نما دا مشورہ دا ہر قبیلین بیو تکڑ زوان راوالو یو تیر تور بور تورکو او دا ټول به په یو زیبان شهید کی نو دا بنو هاشم بده چاچا سره جګړه کوي بس دای بدیت ته تیار شي نو څومره چې غواړي نو موږ ورته ورکو نو شیطان را پاسه فقال الشیخ النجدی هذا والله الرایا وروز ګور مشوره دای هدا نورم وای چې موږ مشوره پیش کړ بس د دې طریقې سره دای جدا شول اللہ رب العزت دا حکم رولے گلو اخپل حبیب تیوی زا حبیب پکور کشپمن کوا او نن شپا بس د مکی مکرمین مدینی منوری تا ہجرت شروع کا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کلچ مکر و فریق کلستا بارک حبیبا کسانو کفرو چی کافرو لیثبتوک زیر پارا چی بن کتاب او دی تڑی او بندی کی او یقتلوک یا قتل لکی او یخرجوک یا دا وطن دی وشڑی اول را یقتلوک منز کراوستو یعنی مشوری خو گنی خو اتفاق پدی راغلو ویمکرون او دی مکر کولو ویمکر اللہ او بندوبس کولو اللہ استاسو دخلاسی واللہ خیر الماکرین اللہ غرد دی بندوبس کونکو نام اللہ حبیب ہجرت کو لاؤ دا شان سورہ ابراہیم کی راغلی آیات دیار لسم دا ہر نبی بارک قوم مکر و فریب کرو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا کل چولستیشی پدے کافر و آیاتنا زمونگا قالوا دیوائی خسمعنا بیشک واورد المونگا لو نشاؤ کچر خوخش و زمونگا لو نشاؤ لقلنا مثل هذا کچر زمونگا خوخشی نخام خامونگا بموایو پا مثل لذی ان هذا ونیرا قرآن پاک الا اساطیر الاولین مگر د ضرور کسی د پخوانونی او دے دزد او دینات دو جنوی ورنائی د قرآن دیو آیات دیو لن صورت د جورور ناجزو ویقال اللہم یاد کا غوخ چویلیو دوی
اللهم یا اللہ ان کان هذا کچریوی دا قرآن پاک او دا نبی علیہ السلام هو الحق من عندك دا حق وستا دا طرفنا دا هو دے کی ضمیر فصل کچریوی دا قرآن او دا نبی علیہ السلام حق من عندك استاد طرفنا فامطر علينا نورور پمنگا حجارتن کانی من السماء الاسمان طرفنا اویتنا بعذاب علیم یا راولی منتا عذاب درناک دارا غید زد و دینات ذکر کئی پکار خسوال داسو چی اللہ کدا قرآن پا حق او نبی علیہ السلام پا حق ای نمونتا ہدایتو کی او منگ ورپس روان کی نو آغای زد و اناد و دشمنی کی دی مقام تا رسیدی وی کدا قرآن پا حق ای تا نبی علیہ السلام پا حق ای او منگ بیام نمونو نکانی دا بانی رو ورے دا آغای دا زد و دا اناد انتحا دا پکار خداو چوی کچر دا پا حق ای نمونتا ہدایتو کی منگتا دی دتلو دی پسیدتلو توفیق را نصیب کی نو دا دی پزیبان دا سی سوالو نکے تو ایک چردہ پہکئی نو پمونگ دانسو کی کھانی رو وڑے ادا وی نظر ابن الحارس ویلیو امام قرطبی وی سو کوئی ابو جہل ویلیو دزد او دینات دو جنے ویلیو دزد او دینات دو جنے ویلیو ازی کی واقعہ ذکر کرے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سرے و سرے یہود ملاوش نو یہودی ورتے ممن انتا قال من قریش ویزو خود قریش نے فقال یہودی ورتے انت من القوم الذين قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب الیم یہ خطر آغا قوم نے چوی کہ چلے دا پا حکمینو پا منکانی رو ورے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ورطا وانتا یا اسرائیلی ویتی اسرائیلی دا آغا قوم نے چی لاخپی دا دریاب دلونوالی نو چوے نوی او اجعل لنا الہن کما لهم آلہا موسیٰ علیہ السلام ورطا ہوئی انکم قوم تجہلون وہ یہودی سرکتب دا آغای ترازم او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خو بحر القرآن او بحر الامت نو دا دی ظالمان و غصد و اناد در ذکر کئی وما کان اللہ ندی اللہ لیعذبهم چی عذاب ورکی دویتا وانت فیہم او حبیبت موجود پدوی کی وما کان اللہ ندی اللہ معذبهم عذاب ورکون کی دویتا وهم یستغفرون او حالان کی دوی بخن غاڑی وی حبیب دای خو پخپل خلوی چې پمون دي کانی وریږي استاد دا وجود پدوی کې مانع دی د عذاب نه و هر نبی چې قوم کې به موجود نو پاو قوم الله عذاب نه را لګول انبیاء علیهم السلام د الله هغه بندگان چې کله په قوم کې عذاب نه راځي دیو جن قران شریف کې وتا سو لراش چې کوم قوم باندې عذاب راتلو الله باغ نبی ته وی کلی لوزه ستاره وجود مانع دی د عذاب د نزول نہ ہر پیغمبر دا کلی نیستے نازاب را مکی والم چ اللہ تباکول نو تحفل ناسو نبی علیہ السلام د مکی مکرمه نہ مدینی منورے تو شروع نو چ پکے کال تیر شو نو دویم کال کے اللہ د بدر په میدان کې رونی ول نو یو د اللہ د حبیب او وجود دا معنی د عذاب نہ دویم استغفار ذکر کو او کافر بارک اسم وهم یستغفرون ندیک امام قرطبی و پنزا اقوال ذکر کری چه مشرکان سنگ بخن بغختا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دی چه تواف بکولو نوبے غفرانک اے اللہ منتا بخنو کی والاستغفار وان وقع من الفجار نیدفع به ضرب من الشرور والازرار وی استغفار اگر کد نافرمان و خلقو نئی خو پدیم عذابون د فقیر اللہ دور علی رحم و کرم ایک کافر چی استغفار وی عذاب نرازی و قول اللہ نو مومن چی پخفلو گناہون جاری عذاب بکسن نراش یو قول آیات مبارکہ کی دارے دویم قول دارے
چې دې کې د استغفار نه مراد د مشرکانو استغفار نه دی، بلکې د دې په دې منس کې مؤمنانو به الله لجړل نظام وای چې کافر دی او د دې په منس کې او مؤمن الله ته جاړي او استغفار وای نو عذاب ناراضي، لکه د کافرو په منس کې سو مؤمنانو. سورہ فتح کې در روان دي آیات 20 ځان سره ولیکي. الله وايي کو چره دای په منس کې مؤمنان نه وي نو ما عذاب ورکړي، لکه وګورئ آیات د سورہ فتح 20 آیات چې دې کې د استغفار نه مراد د مؤمنان او استغفار د چره دای په منس کې وی دیرو. سورہ فتح 20 آیات وګورئ. آیات مبارکہ وګد دغه سیله پکې وګورئ. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم. الله د حدیبی د سفر بارک وای چې چری دی مکه کې سړی مؤمنان نه وي او زنانه مؤمن نه وي، تاسو پیژندل نه نو کو چری تاسو حمله په مکی مکرمه کړو نو داوم پکې قتل شوه، نو کو چری دا نه نو مونږه بیا رستوي لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، سخت سزا به مور کړو پر مومنان او مومنات په منځ کې نو د دې وجنه د عذاب الیم نخلاص شو. نجوم قول آیات مبارکه کې دار دریم دار چې دې کې د استغفار نه مراد اسلام دی. نه دی الله چې عذاب ورکړي دي ته هم استغفرون راړي تقدیر کې لیکلو چې د اسلام راړي نو ډېر د مکی والا بیا مشرب بالاسلام شو. سلورم قول دار چې وهم یستغفرون یعنی فی اسلابهم من یستغفر الله، پشاګانو کې داسې اولاد دي چې والله تجاړي دغه کافر اولاد رسو ایمان راو د اسلام لپاره مجاهدین شو. او پنځم قول دار چې دې کې دا معنا یعنی وهم یستغفرون یعنی لو استغفروا کدی بخنه غواړي کنه نو الله عذاب نور کوي، الله رب العزت دوی ته عذاب نور کوي، نه دی الله عذاب ورکوونکې دوی ته وهم یستغفرون او دای بخنه غوښتونکي. دیو جن علماء لیکلي وای دو سيزونه د الله د عذاب د نراتلو د پاره، یو د الله د حبيب وجود او دویم استغفار. د الله د حبيب د دنیا نه پر رخصتې دو سره هغه یو شیخ وموتا سونه ختم شو، بل شفاعت استغفار پخپل گناهونو جڑا پخپل گناهونو الله تجړل. وما لهم وسشید دوی لرا الله يعذبهم الله تاج عذاب بنور کوي دوی ته الله سشید چې الله دوی ته عذاب نور کوي. وهم يسدون عن المسجد الحرام او دوی خلق بندوي عن المسجد الحرام د جمعه عزت مننا، یعنی سو وجه چې دوی ته الله عذاب نور کوي او دای د مسجد حرام نه بندول کوي. وهم دوی یسدون خلق بندوي عن المسجد الحرام د مسجد حرام نا. نبی علیہ السلام او مومنان ته شړلیو او دارنګ عمره ته صلح حدیبی په سفر کې نه پرې خل. وما كانوا اولیاء او ندی دوی متولیان د مسجد حرام. مشرک کافر د مسجد حرام او د هر جماعت متولی نشي کېږي، مومن مسلمان به د جماعت متولی. وما كان اولیاءه ندی دی مستحق د ولایت د مسجد حرام، ان اولیاءه ندی مستحق د ولایت د مسجد حرام الا المتقون مگر تقوا دار او پرهیزګار. یو آیات مبارکه کې دا معنا وا چې مشرک کافر مستحق د ولایت د مسجد حرام نه دی، بلکې د مسجد حرام او د هر جماعت د ولایت مستحق دا متقی مومن مسلمان وي. یا دا معنا او ما کانوا اولیاءه ندی دی دوستان د الله، مشرک او کافر د الله دوست نشي کېږي. ان اولیاءه
ندی دوستان دا اللہ الا المتقون مگر تقوادار ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر دوینا پوہینا. ادھے کی تفسیر روح المعانی کی آیات پر تفسیر کی د ولایت بارک ویلی ګور الله ہوئی چې سوک چا کی تقواوی کنا نو یغا زما دوست ہے اوی وغالب الجهل اليوم على ان الولي هو المجنون وی اللہ وی اولیاء سوک دی ان اولیاء الا المتقون اوی اکثر غالب ناپوہنن وی چی ولی سوکی وی چلی ونی لکه پخوا یو ملنگ جامع غرزولی نابد لیوانتو با بربن گرزی دی وی وزی مرتبی لرسی دی آوچت پنالی و پو گندوی کی پروتو ادائی وی دا مرتبی ترسی دی وی عبیرون عنہ بالمجزوب وی دی چی بیا تعبیر کئی جدا مجزوب دی وی صدقو دی رشتیاول ولیکن عن الہدا دا ہدایت و دا قرآن نلیونے شوئے دی وكلما أطبق جنونه وكثر هذيانه واستقذرت النفوس السليمة أحواله كانت ولايته أكمل وتصرف في ملك الله تعالى أتم ويكره چې لیونتوب خپوخ شي او ګډه وړي شروع کی او پاک نفسونه ته کرکای نو دای وی دې په ولایت کې لوی درجه ورسېد. دا ګورې نه بعض اولیاء وی فلانے لیوانے بابا دیوانہ بابا دیکھیں خبر با مجھے دیوانہ شو نو آغا سنگا ولی شو شریعت خو مسئلہ رہا چی دیوانہ او لیوانے مرفوع القلم دے خو ولی نرے. مرقات لکلی دی امبنی جل کی وشتم صفحہ کے دارنگی مرقات جل اولنی جل کی 200 یوکم اتیائم صفحہ کی دی وَإِمَّ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا جاہل سرے اللہ کو ولایت نہیں سی اگر ایمان نہ خبر نہ حلال و حرام نہ خبر نہ بے کسی بھی جوڑی کری کرنا وہ یہ دیوانہ بابا باز ملیان نہ پر کچھ مزبک ہے نہ ملیان کوئی ظاہر پس روان دی باطن نہ خبر ہمارا گان وہ یو شریعت تے یو طریقت تے ویتم مسکے وہ خط چلے میں پھر مزبکوب وہ غسل خانے اور نو تو دیر ساتھ ہی صارف وہ چاولے روزہ کنے وہ وارو کچھ دا کلمی خوبو انزم کنا پھر گئی پہ خبر بات اس کلمی انزل خوب شریعت کی دمزد پارنشت دا اور پسی بس دا خلقو لا پدی طریقہ دا انگریزان میں کوشش ہو چرے سڑے خیلی ونیشی و پگڑ وڑو سرشی نراش آغت و دا ولینن کی رسی دا طول مسلمانان زان لیونی کی جامع و غرزی او یا چې په غاړه کې تسبیح راواچي نو خلک وي بس دا مرتبه او درجه ته رسیدلې. بیا دیو کو توف خبرې کوي دا مرګي مخ نه دی دیوانه بابا قبر سره دی کوټه عمره او غټه راغی کې بچته سورې شوی وې دا دې په تسبیحاتو کې او تسبیح فویږي په خبره بات دیو یغه تسبیحاتو کې دا درو کیسه کہانی پسې جوړی کړی نور ولوانی مې چې خلق کله خلی ونیش دی وی دی اوس په ولایت کې کمال درجه نه رسیدل کله راځي کنه بازی لیونی په جمی کې سرتور ګرځي او په وړي کې ځان نه برستن تاو کړی بازی وی دا ولی دا کامل درجه نه رسیدل. او وبعضهم يطلق الولي عليه وعلى من ترك الاحكام الشرعيه ومرق من الدين المحمدي صلى الله عليه وسلم وی باز خولیه چالوي چې د شریعت احکام پریزي باز ملنګان ولولي برید پریخيږي خړل او د دین نوته او ګډ وډ خبرې کوي نو دوی وی چې دا اوس ډېر لوی ولي دی ويسمون هذا المرشد وی دوی ورته بیا مرشد وی صدقوا ولكن الى النار خي ویلي هم مرشد یو هغه چې جنت له لار خي دا مرشد د الى النار ضرور لار درلخي او کله ورته دی وی چې دایره شیخ دی وی صدقوا ولكن النجدي په خبره باندې شیخ دی خو کله شیخ نجدي می لکه اوس مواردل چې الله د حبیب د قتل جرګې تا شیطان راغله او کله وی دا عارف بالله دی وی صدقوا ولكن باسباب الزلال عارف دی خو یو عارف بالله وی یو عارف وی باسباب الزلال او بعضی
وای دا سوي ګور باز دا وای چیرې دل بسر سمافشي ناوی که یو سره داسی بعضی ګور داسې وي چې دل روزه معاف تا د موږ معاف ته او بعضی وایي چې یو ظاهر دی بل باطن دی مليان او مسلمانان د ظاهر پس روان دي چې منځونه کوي رمضان کې روزي نیسي د حج په وخت کې حج کوي د زکات په وخت کې زکات ورکوي او یو باطن نه چې هغه پس عملنګان روان دي پیږي په خبره باندې نو دته زندگی بیا وایي او امام غزالی رحمت الله علیه فرمایلی امام روح المانی دلته نقل کړي چې کچره داسې یو کس پیدا شي چې ادا خبرې کوي نو په خلیفہ باندې د قتل سری واجب دي وای ان قتل واحد منهم افضل عند الله تعالی من قتل 100 کافر په دې خبره باندې ځکه دې خلک گمراه کوي په دې طریقې باندې نو الله ولین اولیاءه الا المتقون ندی دوستان د الله مگر تقوادار چې هغه په اوامرو پابند دي د نواهی نه اجتناب دے هغه سره د قران او د سنت علم نه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه لا يعلمون پوهیږي وما كان صلاتهم او نماز مشرکان عند البيت د بیت الله شریف سرا الا مکاء مگر شپیلیوال وتصدیه او تاړي غول دای وراث کول چې کله به طواف کولو بیت الله شریف کې یا نور عبادت به کول نه کې به شویلی او تاری موال دې تاړو شپلو ته د عبادت وجدا عبادت ته ابن عباس رضی الله عنهما وی قریش تطوف بالبیت اورا بربن طواف به کولو تاری به غول شویلی به وال فکان ذلک عبادت فی ظنهم دا د دې په نسبانه سو عبادتو وی تاڑی اس پیلی عبادت کی نیشی خو بیویلی دی دور کی مثال سنگرے تازو باز ملنگان نی کتی اغیم پا جماعت کی بیاسکے دوپڑے و باجی وی تاڑی غگئی و توپولا وی آوی فیہ رد علی الجحال من الصوفیہ الذین یرقصون ویصفقون ویسعقون وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت وای پدې کې رد پاغ جاهل صوفیاء باندې غړیږي تاړي وای یا پیر سے وجد کراغله باز سرونه خوځي یو ځان یو بل رولي او یا راس شه به خود شه او د باندې وجد راغله ناوي عاقلان خود دې نه سکي عاقلان دې نظام ته بیت الله شریف سرا الا مکاء مگر شپیلیوال وتصدیع او تاریخ گول دا تاریخ شپیلیوال طریقہ دا مشرکانو اسم دابا سیاسی جلسه چیوی ناوی یرکزو رال وزبر لدال دا سکارونو کو نانور پی تاریخ گئی حافظ ابن قیم رحم اللہ غاثت اللہ خان کی ذکر کری بن بنی جل کے 300 بیتم صفحہ اگر تاڑی وال شپیلی وال دا طریقہ دا مشرکانو را چکل ضرورت نی او کو ضرورت راغ نو تاڑی وال کار دا زنانو دے لکہ حدیث کی راغلی انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء تو پا مز ولاڑ نارینے او سنگر دروازہ ٹکئی پا کور کی نو تب ویس اللہ نا وہ پوشی چیر پا مز ولاڑ رے یا امام پس مقتدی ولاڑ دے و ناری نرے امام تیر و تو نرے وہی سبحان اللہ سبحان اللہ او که زنانه مثال پتور پکور کی مسکی او خپل محارم کو سوکور ورته ټکای ناو تصفیق کای فقهاء لیکلی دا الټر لا تار بری الټ لاس تراواچه یا زنانه پکور کی خپل محارم پس خاوند او بچی او زوی او ورور پس ولاړ او په مسکی هغه لس خطا نو زنانه په تسبیح نه بلکې تصفیق وکای تصفیق وکای انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء نتاره بلا ضرورت دا مشرکانو طریقہ او که ضرورت راغلو انکار د زنانو له فذوقوا العذاب نوسک عذاب بما کنتم تکفرون
بما کنتم تکفرون پہاو سبانی چی وی تاسو کفر کون کی دیو جنگو مسلمانانو تخپل عادت دا کافر و شرنے پکار دا دی سکولونو کی او دی سیاسی جلسوں کی دا طریقی تاریوال پکار دارے چی دغی معشومان و بچو تا سکولونو کی دا تعلیم ورکی چی رخا انتی خبری نو سبحان اللہ وائے کدا سے بلا خبری الحمدللہ وائے نو چیتو لوسا نا تاری و شپیری خود طریقہ دا مشرکان ہوا تاری و شپیری طریقہ دا مشرکان ہوا نو دا ترتیب پا دی سکولونو کی خیبار استادان بچی ہوئی و یرمال پان سے لے نو دا وقت سر دا گمراہی ترتیب و لجوڑ کی ورک کہ سڑے دے مشر دے او غطا کشران طالبان شاگردان پاسے دل خو کسو پاسی دے پی خفقی گرن علماء لگلی جواز کا در لشتا خو کدے پدی خفقی جمال پانسی دے نو بیا خو پا حدیث کی صح وعید راغلے یا غیل رتارو دشپیلو تعلیم ورکو دا خو طریقہ دا مشرکان ہوا ان الذين بشكها كسام كفروا كافر ينفقون اموالهم لغوي ديخ بالمالنا ليسدوا عن سبيل الله دې پاره چې خلق بن کی د الله دلارنا فسينفقونها زرد چې دای بد اعمال لګي ثم تكون عليهم حسرة او بیا وشیدا په باندې افسوس ثم يغلبون او بیا بدای مغلوب کړي شي کمزوري وکړي شي آیات عام ده تر کافر پور تر قیامت پور کافر چې څومره مال لګي چې خلق د الله د دین او د قران او د ایمان نبن کی خو چې مؤمن بیدار دی او د دین کار کوي نو کافر به مالم لګي دغه مال به افسوس می ثواب الله سونه مروړي او مغلوب کیږي به مو غلبه به اسلامي خو بشرط دی چې مسلمانان دین ته دین وای اگر چې آیات نزول د هغه مشرکان مبارک شو چې د 1000 لخر د بدر د مشرکانو نو یو 200 سردارانو د دې ټول خرچه منلې و دول سردارانو دې دا ټول خرچه په موږ باندې لکه دې ګورو حلوانی ذکر کړی دا 12 سړي ابو جہل عتبہ شیبہ دارنگی پاگئی کی حضرت عباس ہم او چید ایمان لادا وقت نور اوڑے روزانہ بہر یو کس لسو خان ذبح کول نو پکم رس چی شکست حاصلو او مشرکان قتل شلو شکست خورو پا دغا رز د ٹکالی ورکولو نمبر دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا دا آیات نازل شوه دے دا آغا اصحاب العیر بارکی چی اغای قافلہ کی دیر مالو گتولو بیوی دا مال بیر تقسیمونا دا بد مسلمانان مقابلہ کی لگو والذین آکسان کفرو چی کافرنی الى جہنم یحشرون جہنم تراجم بکڑیشی لیمیز اللہ الخبیثہ دیر پارا چی جدا کی اللہ آغا پلیس منت طیبیر پاکنا دا خبیث نہ مراد کافر دے اور طیب نہ مراد مومن دے اللہ دا امتحانات لراولی دا جہاد ولی فرض کرے یا دا خلق اللہ جہنم پرز دا قیامت لرا جمع کئی چی جدا کی اللہ پلیت چی کافر دے من طیب دا پاکنا چی مومن و مسلمان دے ویجل الخبیث او گردی دا پلیت و گندا بابو ولا بابن بازی دا پاس دا بازی فیرکمہو جمیعا مراجمہ کی رئی طول فیجعلہو فی جہنم نوے گردی پا جہنم کی جہنم کے ورتاو کی اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دی تاوانیان قل فرما للذین کسانو کفروا چی کافر دی ینتہو کچر منشل دی دا کفرنا او زماد حبیب مخالفتنا یغفر لهم نبخنب وکرشی دویتا مالا گناہو قد سلب چی مخ کی تیر شوی ذکر اسلام مخ کی تمام گناہون دی اسلام سر معاف کی وَإِن يَعُودُوا او کچر دی واپس کیگی زماد حبیب قتال تا او دا غی دشمنی تا فقد مزد سنت الاولین یقیناً تیر شویدہ طریقہ دا عذاب دا مخ کی خلقو وقاتلوهم
او اے مومنانو دې کافرو سره قتال کوي دعوت ترکمی پوری حتا لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي شرک. یو معنا د فتنې سو شرک اے لا یوجد منهم مشرک لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول او باید یہ کہ فتنی معنی فساد کرے چې پاتی نشي فساد او پاتی نشي د کافر زور ورد جهاد علت د فرضیت ګوره د کافر په زور مسلمانان کول نه اخو الله ویلی چې لا اکراه فی الدین د جهاد مقصد د کافر فساد او زور ختمول کچری جهاد نکی نو کافر په زور کی جماعت ولړی دارنګ مسلمانانو به حرمتی وکي خپل د شیطانی قانون په دیوانه جاری کوي نو فتنه فساد ختمول لید کافرو فتنه زور ختمول لید کافرو حتا لا تکون فتنه. دغه تفسیر عثماني کی شبیر احمد عثماني رحم الله د فتنی یو معنا فساد کړي یو معنی کړي د کافر زور قتال د کافر سره کوي حتا لا تکون فتنه چې پاتې نشي زور د کافرو پاتې نشي فساد ويكون الدين شدين كله طول لله لفرض الله فإن انتهوا كشر من شلوي فإن الله بما يعملون بصير وبشك الله پاچ عمل کوي بصير لدن کې